منی اس ام اس نه د ویډرا پروف درته خیم، یعنی منی اس ام اس نه زه د پیسو لیږلو پروف درته خیم، ثبوت درته خیم. وګورئ دې نه ما مخکې ویډرا کړی و په 13 تاریخ د جولای د میاشتې 2.19 سنټه. نو نن زه دې نه بیا ویډرا کوم او تاسو ته بیا پروف ثبوت خیم په دې خاطر چې تاسو یقین وکړئ. زه کار وخت په ویډرا باندې ویډیو جوړوم چې تاسو په یقین وکړئ. نو موږ سره اوسئ مکمل پروسس کوو. السلام علیکم ویورز، زم رحمان او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل. نو هر کله چې تاسو سره په منی اس ام اس کې 2 یورو پوره شي نو تاسو کولی شئ چې ویډرا یې کړئ. ما سره اوس 2.10 سنټه دي. نو زه په پیپل اکاونټ ته اول تاسو ته پیپل اکاونټ خیمه په دې خاطر چې تاسو یقین وشي. نو ګورئ زه خپل پیپل اکاونټ ته ځم، هلته لاګین کېږم. چې کله مې اکاونټ خلاص کړو تاسو ته اول په پیپل اکاونټ کې پیسې خیم چې ما سره څومره یو اس ډي دي. نو دا زما د پیپل اکاونټ لاګین شو، تاسو کتلی شئ ما سره 15.5 دي، یعنی $15 او 5 سنټه دي. ګورئ 5.05 یو اس ډي صحیح شو. دا د ویلټ ته راځم او ویلټ کې هم تاسو وګورئ ما سره څومره دي 15.5 یو اس ډي دي. که غواړئ تاسو پیپل اکاونټ سره ماسټر کارت کنیکټ کړئ نو د ویډیو په سر کې آی بټن کې ویډیو ګورئ، هلته هم شته، ویډیو په ډسکرپشن کې شته. تاسو کولی شئ چې پیپل اکاونټ سره ماسټر کارت لینک په هغه طریقې سره. نو دا ګورئ زه منی اس ام اس اپلیکیشن ته راځم، ویډرا باندې اوکې کوم، بیا پیپل اکاونټ ورته انتخابوم او بیا دلته لاندې ویډرا لیکل شوي، بیا ویډرا اوکې کوم. پیسې څومره 2.10 یورو. نو ګورئ ویډراول ریکویسټ ایکسپټډ. نو ستا ریکویسټ یعنی ایکسپټ شو، ماته وایي بیک راځم. نو دلته وګورئ ملګرو 13 ماه مخکې چې کومه ویډرا کړې وه په 13 جولای او نن مې چې ویډرا وکړه په 18 دسمبر باندې 2.10 یورو، دا په پینډینګ کې ده. نو زه دا ویډیو لږ سکیپ کوم چې ماته ایمیل راشي، بیا تاسو ته ښایم چې څومره وخت بعد ماته ایمیل ریسیوډ شو او پیسې هم تاسو ته ښایم چې ماته به ریسیوډ شوي وي. نو دا ملګرو ماته ایمیل راغی، ما 10 دقیقې بعد یعنی 10 منټه بعد ماته دا ایمیل راغی، ماته پیسې راغلي د دې منی اس ام اس نه. دا وګورئ ایمیل راغی ماته د پیپل اکاونټ ته او دلته لیکل شوي دي پیمنٹ فرام منی اس ام اس، یعنی وګورئ ملګرو څومره دلته لیکلي 2.10 یورو. دا ماته ریسیوډ شولې د منی اس ام اس نه. یو هیو جسٹ ریسیوډ یور پیمنٹ فرام منی اس ام اس. صحیح شو. ګورئ ایمیل کې لیکل شوي دي تھینک یو فار یوزینګ منی اس ام اس. نو ماته ایمیل راغی، وزمه پیپل اکاونټ خلاصوم. اول ته ګورو چې دغه پیسې زموږ په پیپل اکاونټ کې ماته ریسیوډ شوي دي او که نه دي ریسیوډ شوي. دا مې تاسو ته ایمیل وښودو چې د پیپل له خوا نه ماته ریسیوډ شولو. اوس پیپل اکاونټ ګورم، وګورئ ملګرو 15.5 یو اس ډي ما سره. اوس وګورئ ما سره څومره دي 2.0 یو اس ډي، یعنی ما ته پیسې ریسیوډ شولې پیپل اکاونټ ته. دلته وګورئ د کوم ځای نه ریسیوډ شولې 2.10 یورو چې اوس ما د منی اس ام اس نه راولېږلې. نو په ډېر کم وخت کې ما ته د منی اس ام اس اپلیکیشن نه پیسې ریسیوډ شولې. زه هر وخت درته وایم چې تاسو هم په داسې اپلیکیشنو کې کار وکړئ، دا فیک نه دي، دروغ. دې په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه. که غواړئ چې منی اس ام اس کې کار وکړئ نو هغه ویډیو د دې ویډیو په سر کې آی بټن کې لینک ګورئ، هلته هم شته، ویډیو په ډسکرپشن کې شته چې څنګه کولی شئ منی اس ام اس کې اکاونټ جوړ کړئ او څنګه ترې نه پیسې ګټلی شئ. نو په دې باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې وه، د ویډرا مې د هغې هم درته ښودلې وه، بیا هم درته ویډرا ښیم ځکه چې تاسو یقین وشي چې دغسې اپلیکیشن یې پیسې ورکوي. وګورئ ماته بل ایمیل هم ریسیو شولو پیمنٹ فرام منی اس ام اس. دا وګورئ دلته لیکل شوي دي چې تاسو ته موږ پیمنٹ ولېږلو. نو ماته یو پی ډي اف فایل راغلی ده، یعنې ماته یو رقم را لېږلی ده د پیمنٹ. دا وګورئ دلته ګورئ جسټ ګاټ پیډ. نو 2.10 یورو د منی اس ام اس نه تاسو ته ریسیوډ شولې، یعنې موږ تاسو ته درکړلې. دا یې بل ایمیل صحیح شولو. نو داسې هر وخت تاسو ته ملګرو داسې اپلیکیشن دي چې هغه پیپل ته پیسې ورکوي. پیپل نه بیا موبایل ته څنګه لیږلی شي؟ د هغې په اړه ما ویډیو جوړه کړې ده، د ویډیو په ډسکرپشن کې شته، تاسو هغه ویډیو وګورئ، بیا کولی شئ تاسو موبایل نمبر ته هم ولېږئ. نو دا وګورئ سکسسفولي کمپلیټډ. زما دا ویډرا د منی اس ام اس نه سکسسفولي یعنې کامیابۍ سره ماته کمپلیټ شول او ورسېدي. وګورئ دا یې اوس مخکې پینډینګ کې و، اوس سکسسفولي کمپلیټډ شو. نو دغه مکمل طریقه وه د ویډرا کولو د منی اس ام اس نه. نو په دې هیله چې زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي، ویډیو لایک کول مه هېروئ ملګرو. د ویډیو لاندې یو لایک بټن ته ضرور لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن آن کړئ. ښه وخت ولرئ، بلې ویډیو پورې.